په افغانستان کې زما پوځي دنده د تورن جنرال نيکولايويچ ګوريلوف آثار دی چې ژباړه یې محمد طاهر کاڼي کړې ده. زه حکمت ارين یې درته وړاندې کوم. د کتاب پیل به دغه کتاب له معرفي نه وکړو. په دې کتاب کې راټول شوي توکي د شوروي اتحاد له یو جګپوړي افسر تورن جنرال نيکولايويچ ګوريلوف سره د یو خبريال لخوا شوې اوږده مرکه ده. تورن جنرال نيکولايويچ ګوريلوف پر 1915 تر 1990 زیږدیز کلونو د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی پوځي سلاکار و. د سردار محمد داود خان پر دفاع وزیر سربیره د نور محمد تارکی او حفیظ الله امین د واکمنیو پر مهال یې دوی ته د پوځي چارو په برخه کې مشورې ورکولې. له دوی سره یې نږدې اړیکې لرلې. د دوی سره یې پرله پسې لیدنې کتنې کولې او د هغه مهال د افغانستان د سیاسي او دولتي مشرتابه له ډیرو پیښو او ځینو رازونو خبر و. جنرال ګوريلوف په افغانستان کې پر 1950 لمریز کال د غویي میاشتې د 9 نیټې پاڅون د افغان هیواد مشر داود خان او د کورنۍ د له منځه تګ د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له دننیو اختلافاتو او پر 1958 کال لمریز کال له دندې څخه د نور محمد تارکی د ګوښه کېدو د پیښو یو شاهد و. د ګوريلوف له بیانه داسې رامعلومیږي چې د 1950 لمریز کال د غویي میاشتې د پاڅون د سرته رسېدو د یو سلاکار په توګه هم رول لوبولی ده. نوموړي پخپله په دې مرکه کې د افغانستان او شوروي اتحاد د اړیکو په اړه، په تیره بیا په پوځي برخه کې د افغانستان د اردو په اړه، د افغانستان د خلق د دیموکراتیک ګوند یعنی د خلق او پرچم ډلو ترمنځ اختلافونو په اړه، د اورګون او بریکوټ د عملیاتو په اړه، د هرات فرقې د پاڅون په اړه، د حفیظ الله امین، نور محمد تارکی، ببرک کارمل د شخصیتونو او نورو بیلابیلو مسایلو په اړه بیان کړی او خپل لید یې څرګند کړی ده. همداراز لوی پوځي سلاکار جنرال ګوريلوف پر 1958 لمریز کال چې له 1990 زیږدیز کال سره برابر ده پر افغانستان باندې د شوروي اتحاد د یرغل په اړه د دغه یرغل شوروي نوښتګرو او په شوروي پوځي مشرتابه کې د هغو جګپوړو پوځیانو په اړه هم ویل کړي چې افغانستان ته د شوروي پوځونو له استولو سره مخالف وو. په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګپوړي پوځي تورن جنرال ګوريلوف بیان او څرګندونې چې په دې کتابګوټي کې راټول شوي او ژباړل شوي د شخصي لید ده او د څرګندونو ځینې اړخونه ښایي له عیني پیښو سره سلسله اړخونه لګوي، خو د ژباړن په خبره زموږ لپاره د یو سند په توګه اړین بلل کېدی شي. د کتاب د توکو په اړه له نورو څرګندونو تیریږو او تاسو اوریدونکي یې اوریدو ته رابولو. د تورن جنرال نيکولايويچ ګوريلوف لنډ ژوندلیک. نيکولايويچ ګوريلوف د 1922 زیږدیز کال د اګست په 2 د روسیې د کالوشاسکایا ولایت د ګوزلسکي ولسوالۍ د کستیشي په کلي کې زیږېدلی ده. په هوایي پراشوټي پوځ کې له 1940 زیږدیز کاله تر 1900 زیږدیز کاله دنده ته سرته رسولی ده. پر 1940 زیږدیز کال په اردو کې د دندې لپاره جلب شو او 202 شمیرې هوایي پراشوټي لواته چې په خبرافوس کې و ولېږل شو. تر 1943 زیږدیز کال په جګړیزو عملیاتو کې برخه وانخیسته ځکه چې د شوروي اتحاد په لرې ختیځ کې خدمت کاوه. پر 1943 زیږدیز کال د لرې ختیځ د پوځي حوزې د ویسټریل په نامه کورسونه پای ته ورسول. د لوی هیواد ساتونکي دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د اوکراین په 3 او 2 شمیرو جبهو کې د 114 هوایي او پراشوټي فرقې د 350 شمیرې غونډ د ماشینګنو ټولې د بولندوی په توګه جنګېدلی ده. تر جګړې وروسته په هوایي پراشوټي پوځ کې پوځي دندې ته ادامه ورکړه. پر 1958 زیږدیز کال یې د میم واو فرونزي په نامه پوځي اکاډمۍ پای ته ورسوله. د 1960 زیږدیز کال له جنوري څخه د 1980 زیږدیز کال د جون تر پایه د پوځي هوایي پراشوټي فرقې بولندوی و. په 1968 زیږدیز کال چکسلواکیا ته د شوروي پوځونو د استولو برخوال و. په هوایي پراشوټي پوځ کې د خپلې دندې په ټوله موده کې له الوتکې څخه د پراشوټ په واسطه 1511 ځلې راښکته شوی ده. په 1980 زیږدیز کال کې په دنده کې پرمختګ وکړ او له هوایي پراشوټي پوځ څخه ځمکنیو پوځونو ته تبدیل کړای شو. په کشینیوف کې د 14 اردو د بولندوی د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. په 1993 زیږدیز کال کې د کیي وروشیلوف
په نامه د ستر درستیز پوځي اکاډمۍ کې کورسونه پای ته ورسول. د 1950 زیږدیز کال له اکتوبر څخه د 1990 زیږدیز کال د ډسمبر تر پایه د افغانستان دیموکراتیک جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی پوځي سلاکار و. افغانستان ته د شوروي پوځونو لاستولو سره مخالفت وښود. د 1980 زیږدیز کال په جنوري کې نوې دنده ترلاسه کړه او د اوکراین جمهوریت د اودیسي پوځي حوزې د مرستیال بولندوی په توګه وټاکل شو. له 1984 زیږدیز کال راهیسې له پوځي دندې رخصت او پر کور کېناست. له 1992 زیږدیز کاله د اودیسي د ولایتي شورا د جګړې د برخوالو د کمیټې د مرستیال رئیس په توګه دنده لري. د افغانستان په جګړه کې د اوکرایني پوځیانو د برخوالو د اتحادیې ویاړمن غړی ګڼل کیږي. اوس مهال د اوکراین جمهوریت په اودیسه ښار کې ژوند کوي. د اودیسي ښار ویاړمن تباه دی. جایزې: 3 د سره بیرغ نښانونه، 1 د هیوادنۍ جګړې لومړی درجه نښان، 3 د سره ستوري نښانونه، 1 د شوروي اتحاد په وسلوالو ځواکونو کې هیواد ته د خدمت په خاطر 3 درجه نښان، میډالونه چې له هغه شمیر څخه 1 د جګړهیزو خدمتونو په خاطر میډال دی. د اوکراین د بوګدان خمیلینسکي په نامه 2 درجه میډال ترلاسه کړی دی. له تورن جنرال لیف نیکولايويچ ګوریلوف سره مرکه. تورن جنرال لیف ګوریلوف په 1950 او 1990 زیږدیز کلونو د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی پوځي سلاکار و. مرکه کوونکی آرتیوم شین دی. اودیسا، مینسک، مسکو 206 زیږدیز کال. خبریال: تاسو په 1950 او 1990 زیږدیز کلونو په افغانستان کې لوی پوځي سلاکار وای. پر دې دنده ستاسو ګمارنه څه ډول وه؟ ګوریلوف: د 1950 زیږدیز کال په جنوري کې زه د ستر درستیزوال مارشال ګیروګیویچ کولیکوف ته ورغوښتل شوم. هغه ماته د افغانستان د وضع لنډه ځانګړنه بیان کړه او ویل موږ اوس ځینې مسئلې له سره ګورو. له افغانستان سره همکاري پیاوړې کوو. هلته تخنیک لیږو او د سلاکارانو شمیر زیاتوو. ما ستاسو شخصي دوسیه وکتله او موږ پریکړه وکړه تاسو ته وړاندیز وکړو چې دغه هیواد ته د لوی سلاکار په توګه لاړ شئ. تاسو پکې څه وایاست؟ روغتیا مو څنګه ده؟ ما جواب ورکړ چې روغتیا مې ښه ده. د میرمنې روغتیا مو څنګه ده؟ کله کله ناروغه کیږي خو په ټوله کې روغتیا بده نه ده. نو بیا خو مو په چارو کې بری غواړم. فکر کوم چې موږ او تاسو به د مخابرې له لارې نور هم ډیر سره په اړیکه کې شو. موږ به تاسو راوغواړو. تاسو به موږ ته د افغانستان د چارو د حالاتو په اړه راپورونه راکوئ. په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه مه کوئ. خپلې دندې ترسره کوئ چې تر ټولو مهمه یې هم جګړهیز عملیاتو ته د اردو چمتو کول دي. دا چې مخالفین او دښمنان څوک دي هلته به تاسو ته په اړه بیان وکړي. مهمه خبره دا ده چې پر سیاست ځان مه بوختوئ. تر دې نصیحتونو وروسته یې لاس راکړ او ترې ووتم. خبریال: تاسو ویل چې تاسو یې وروغوښتئ او د افغانستان د هغه مهال حالاتو په اړه یې درته بیان وکړ. د افغانستان د وضع په اړه څه وویل؟ څه ډول ځانګړنه یې ورکړه؟ د افغانستان د حالاتو په اړه یې په نومیرلې توګه څه وویل؟ ګوریلوف: هغه وویل چې په افغانستان کې حالات د پاچا ظاهرشاه د واکمنۍ د حالاتو په پرتله ډیر خراب شوي. له هغه شمیر څخه په اردو کې هم ځکه چې واک او ځواک ته د داود تر رسیدو وروسته ګڼ شمیر جنرالان د فرقو او غونډو افسران له دندو ګوښه شول. د جګړهیز چمتووالي کچه ټیټه شوه. د کنډکونو د بولندویانو پر ځای د ټولیو بولندویان وټاکل شول. د کنډکونو بولندویان د فرقو بولندویان شول. اړینه ده چې ډیر پام د افسرانو د پرسونل چمتووالي ته واړول شي. دویم، د افسرانو د جګړهیز چمتووالي په پام کې نیولو سره د پوځیانو ژوند ته هم باید پام واړول شي. ټوله اردو پر ځمکه څملي او ویده کیږي. کاغوشونه نشته، کټونه یعنی چپرکټونه نشته. خوراک هم پر ځمکه کوي او وروستۍ خبره دا چې اردو باید له کاغوشونو څخه وایستل شي. موخه یې دا ده چې تمریني ډګرونو پولیګونونو ته وایستل شي چې تمرین وکړي. دوی پوځي چمتووالی د جمع نظام په ډګر کې کوي. د تکتیک تمرین د جمع نظام په ډګر کې کوي. ټولې چارې د جمع نظام په ډګر کې تمرینوي. اړینه ده چې دوی بهر ډګر ته وایستل شي، غرونو ته وایستل شي او هلته پر جګړهیز چمتووالی بوخت شي. تاسو زموږ شوروي افسرانو ته پام وکړئ. موږ چیرته تمرینونه یعنی تطبیقات ترسره کول؟ په شوروي کې یوازې په قفقاز کې مو ترسره کول. موږ بل په کوم ځای کې غرونه لرو؟ موږ خو د خپلو داخلي حوزو افسران هلته استوو. په دې خاطر د خپل افسرانو پر چارو هم بوخت شئ. دا خو هغه څه و چې د اردو په اړه می تاسو ته وویل. سربیره پر دې هلته دوی ډلې خلق او پرچم په خپل منځ کې سره خوري. افسران هم په خپلو منځو کې شخړې کوي.
دوی هم په خپل منځ کې یووالی نه لري، خو موږ داسې معلومات لرو چې دوی غواړي داود راوپرځوي. هلته هیڅ ډول کوم یووالی نشته، ځکه چې دغه ټولې ډلې په خپل منځ کې د واک او ځواک پر سر شخړې کوي. یو ځل بیا هم تاسو ته وایم، په سیاست کې لاس مه وهئ. په پوله کې تر اوسه وضع آرامه ده، خو د ظاهرشاه هغه پلویان چې بهر ته تللي هم دا اوس د جګړه ییزو ډلو پر جوړولو لاس پورې کوي، تر پولې راتېري او پر ورانکار فعالیت بوختیږي. بس دغسې بیان یې راته وکړ. د نورو مسلو په اړه به خپله سفیر الکساندر میخایلوویچ پوزانوف تاسو ته معلومات درکړي. د ډیر وخت کې چې هلته دی، دی به ټول بیان درته وکړي. په هیواد کې د سیاسي حالاتو انځور به هم درته وکاږي. خبریال: نو تاسو بیا ولاړئ؟ ګوریلوف: هو، زه بیا لاړم.